په ننګرهار کې د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن په ادارې له برید یوه ورځ وروسته د ولایت یو شمېر دیني عالمانو په یوه خبري ناسته کې د برید په کلکه وغانده او د یو غیر اسلامي او انساني عملیات کړ. مونږ چې هر ظلم کېږي که دغه پیښه ده که نورې پیښې دي که نورې پیښې دي که مخکې شوي دي مونږ د دې ټولو چې کوم دی مذمت کوو ځکه چې الحمدلله افغانان مسلمانان دي په دې دفاترو کې د زراعت په دفتر کې په نورو دفترونو کې زموږ د ولس بچي دي او دلته کې چې کوم دفتر دی که هغه د معارف څانګه ده که هغه د زراعت څانګه ده که دغه فنتون څانګه ده که هغه زموږ نور چې کوم ریاستونه دي په دې ریاستونو کې زموږ په دې مؤسساتو کې زموږ د امت د دې ولسونو بچي کار کوي نه غواړي دشمن نه غواړي ډېر زمونږ او ستاسو ګاونډیان چې په افغانستان کې د پروژې جوړې شي افغانستان ته د پروژې راشي دلته د کارخانې جوړې شي چې موږ د خپل ملک دفاع ځان دپاره چې دی یو عظمت او عزت ګڼو او د خپل ملک دی بربادي ځان دپاره د ټول عالمي دنیا بربادي ګڼو او دا هم وایم چې زه ورانېږم زما د لوټې او د خاورې کور رانېږي والله که ستا د شیشو چې دی دا محلونه رانه پاتې شي. همداراز دیني عالمانو په هيواد کې هرډول ځانمرګي بريدونه او حملې غیر اسلامي وبللې او د سيمې هيوادونو یو استغباراتي جګړه یاده کړه. په مسلمانانو باندې په جماعتونو کې په جنازو کې په مساجدو کې په عیدګاه کې په عامه ځایونو کې دا ټول استغباراتي فتوی دي. دا ټول هغه څه دي چې هغه دین په بدنامېږي او اسلام په بدنامېږي مسلمانان په بدنامېږي. دا د اسلام کې دغه فتوی هېڅ ځای نه لري. د یادونه ده چې په دغه برید کې د ماشومانو ساتنې ادارې د کارکونکو او یو سرتیري په ګډون 15 تنه وژل شوي او د 3 سرتیرو په ګډون نږدې 13 تنه ټپیان شوي دي.